الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د صحابه کرامو د سیرت دا مبارکه سلسله او شروع موږ د خلفای راشدینو د سیرت نه کړې وه او بای کې موږ د عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت کې لګیا او الحمدلله د الله په توفیق سره دا په هغه سیرت کې نن پنځلسمه ناسته او بیان دی. او که تاسو ته یاد وي نو په آخرني بیان کې موږ د عمر رضی الله عنه د علم او د پوهې په باره کې خبره کول او څنګه به هغه سړی پوهه نه و چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګری دی چې هر وخت ورسره و او هغه ملګری و چې هر وخت ورسره و او هغه انسان چې الله رب العزت ول دومره اوچته مرتبه او مقام ورکړی نو دې د لوی علم خاونو بعض فتوی بعض فیصلې به طور نمونه ما بیانولې هغې کې یو څو ذکر شوي یو څو به نورې ورسره ذکر کو هسې چې سړی واوري چې د دې انسان سره څه ناشنا علم او پوهه و د قرآن او د حدیث او علم دا خبره یاده کوي علم انسان اوچتوي په دنیا او په آخرت کې، جهالت انسان ذلیله کوي په دنیا او په آخرت کې. که یو سړی د نسب نه ډېر زوروري، که یو سړی د مال نه ډېر زوروري، که یو سړی د بدن نه زوروري، خو چې پوهه ورسره نه او جاهلي، که هغه جهالت د دنیایي که جهالت د دیني، خو دې مخکې نشي تللی. خصوصا جهالت د دین په باب کې دې سره خو د انسان آخرت تباه کیږي. اوس که یو سړی جاهل شي د دنیا په باره کې نو نقصان صرف د دنیا کې دی شي، خو جهالت په باب د دین کې دا نقصان د دنیا هم دی، نقصان د آخرت هم دی. او یو سړی به د نسب نه کمزوری، د بدن نه به کمزوری، د مال نه به کمزوری، د شکل او صورت نه به کمزوری، خو چې کله دې ځان پوهه کي الله رب العزت دل عزت ورکوي چې هغه پوهه د دین او د دنیا نو عزتونه بیا دنیا کې هم دي آخرت کې هم دي. که پوهه صرف د دیني نو عزتونه دنیا کې هم دي او آخرت کې هم دي، او که پوهه دې د دین د دنیا حاصله کړي نو ژوند به دې پې ښه روان وي. الغرض علم انسان له عزت ورکوي، جهالت انسان رسوا کوي او ذلیله کوي. او لکه څنګه چې یو شاعر شعر د په عربۍ کې ترجمه یې دا ده چې علم اوچتوي هغه کورونه چې د هغې بنیادونه نه وي او هغې ته ستنې نه وي، کله داسې کور اوچت شي. او جهالت راغورځوي هغه کورونه چې هغه د عزت او د شرف خلک او خانداني، خو د دې جهالت تلاسه په هغوی ذلت راشي. نو دا سړی عمر بن الخطاب رضی الله عنه دله چې الله کوم عزت ورکړی دی، کوم د شرف دی، کوم مقام دی، کیدی نشي د سره د علم نو د دې یو فتوا او یو فیصله د یو قاتل په باره کې یا د قتل د مسلې په باره کې داسې وه او دې ته زموږ ډېر ضرورت دی، خصوصا چې پښتانه ځان په دې خبره پوه کړي. پښتون هغه قوم دی چې د دوی سره د یو بل د وینو قدر نشته. او موږ پرون یو ځای کې ناست د شپې بحث هم کوو چې دا نور قومونه ګور یو خبره د اسلام ده، اسلام په موږ باندې د وینه حرامه کړې ده، چا وینه تویول په ناحقه، اگر که د کافر وینه دا هم نه چې یو سړی د کافر ولیدو وردانګه پې نه. اسلام امن او سلامتیا والا دین دی. زما وینه پکې محفوظ ده، ستا وینه محفوظ ده، زما مال محفوظ دی، ستا مال محفوظ دی، زما بچه محفوظ دی، ستا محفوظ دی، زما عزت محفوظ دی، ستا عزت محفوظ دی. دومره ښایسته دین دی.
بیا د نورو قومونو چې په نسبت زمونږ وګورو نو هغوی د یو بل د وینې قدر بیا ډېر کوي په نسبت زمونږ. نو ځکه دا قتل و قتال، جنگونه، جنگ جګړې، ډزې ډوزې دا من کې ډېري ده. او ما بار بار دا خبره ذکر کړې ده، بیا تکرار ته ضرورت نشته چې دا نښه ده د پښتنو د شاته د پاتې کېدو. کم قوم چې ټوپک او تماچه ډېره استعمالوي او اسلحه ګرځي را ګرځي ځان سره، او دی په خپل علاقه کې او دی د خپل قوم په منځ کې پوه شي چې دا قوم شاته پاتې شوی دی، دا د قوم د مخکې په دې کې څوک تاسو را ګرموي که نه، نو په دې مه خوشحالېږي. دا د خفګان خبره ده چې موږ دومره بې امنه خلک یو چې موږ هر وخت ځان سره تماچې او ټوپکې ګرځو. دا د خوشحالي خبره، ته به خوشحالېږي، او د خوشحالي خبره افسوس خبره ده. دې فیصلې ته ګورئ د عمر رضی الله عنه. امام بخاري دا روایت معلقا راوړی دی او نور محدثین هم راوړی. عبدالله بن عمر وی ان غلاما قتل غیله، یو الک ووجلی شو غیلتن. غیله په عربۍ کې معنی ده چې پټ ووجلی شو، څه کسان ناغري وجلی دي. او دا دوره خلافت د عمر رضی الله عنه، دنه به څنګه بچ شي بیا قاتلان. نو عمر رضی الله عنه چې کله فیصله کوله دی وی لو اشترک فیها اهل صنعاء لقتلته، که د یمن د علاقې د صنعا والا ټول د دې هلک په قتل کې شریکي که نه، هغه ټول به زه وجرم. امام مالک چې د روایت راوړی په موطا کې هغه وایي، سعید بن المسیب رحمه الله وایي عمر بن الخطاب رضی الله عنه 15 کسان وجلي و که 7 کسان یې وجلي و برجل واحد، د یو سړي په بدل کې، د یو په بدل کې 15 نه بدل اخیستی و که د 7 نه وي. او وی لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. دا خو صرف 15 او 6 دی ودي، که صنعاء علاقې والا ټول د دې هلک په وجلو کې شریک وي، ما دا ټول نه بدل اخیستو. وجه څه ده؟ دا ولې مړه کړو؟ ټولو پکې برخه ده. او دا د عمر رضی الله عنه پوهه ده، هغه دا کار هسې نه دی کړی. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی، ډېر د ګیرې روایت دی، خصوصا دا چې د بل مسلمان د وینې قدر ورسره نشته، هغه دې واوري. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، که چېرته د ځمکې والا ټول ښه یو کس دونه، که چېرته د ځمکې والا ټول سره د اسمانونو والا، اسمانونو کې چې څوک دي هغه ټول دوی شریک شو د یو مؤمن په وجلو کې، لأکبهم الله فی النار، الله رب العزت به د ځمکې والا اسمانونو والا ټول جهنم ته وروځي. عمر رضی الله عنه دې ځینه دا مسله اخیستې ده چې کله الله دې ټولو له سزا ورکوي د یو کس په قتل کې، نو بیا معنی ده چې دنیا کې هم دوی د سزا ټول بیا د سزا حقدار دي، ټول د سزا حقدار دي. او الله رب العزت قرآن کوي ولکم فی القصاص حیات، اے مؤمنانو ستاسو لپاره په قصاص کې او په قصاص جاری کولو کې ژوند دی. کمو علاقو کې او کمو مسلمانانو ملکونو کې چې بدل اخیستل کېږي، قصاصي حدودي، هلته امن او امان، هغه دا ژوند دی الله چې یاد کړی دی. صحیح ده. لکه دلته عمر رضی الله عنه څو کسان مړه کړو؟ 7 کسان یې مړه کړو، خو د دې 7 د لاسه بې شمارو ته ژوند میلاو شو. دې قتل د لاسه او د دې قصاص قایمولو د لاسه بې شماره خلکو ته، ماشومانانو ته، زنانو ته، نارینهو ته، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، غریب ته، مالدار ته، ټولو ته ژوند میلاو شو، ټولو ته امن میلاو شو. ویریږي چې یاره ګوره قصاص حدود جاری کیږي، نافذیږي، نو مجرم بیا د دغه جرم نه ځان لرې ساتي. او ګوره زمونږ حالاتو ته بچې د چا سره زور ډېر هلته او پیسې ډېرې او واسطې ډېرې راګرځي
نو د جرم نه یره نشتی. ولی یره نشتی؟ ځکه چې د پته چې اخري انجام یې دا دی چې بیا به زه پیسې ورکړم راوبوځم، زه به واسطه وچلم، زه به راوځم. نو دا د عمر رضی الله عنه فیصله و ډېره عجیبه او دلالت کوي د هغه په پوهه باندې. دغه شان امام ابو داود یو روایت راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی. سعید ابن المسیب یا سعید ابن المسیب رحمه الله وی ان اخوین من الانصار کان بینهما میراث. دوه وروڼو د انصارو یعنی مدینې والا چې کوم دي په دوی کې دوه وروڼو د هغوی په منځ کې د میراث مسله وه. فسأل احدهما صاحبه القسمه، نو دی یو دی بل ته ووایي چې دا مال تقسیم کړه، د میراث تقسیم کړه. بعض نږدې شي د میراثو دا مسلې زمونږ خلکو کې ډېرې چې مشر پې بیا پوره قبضه اچوري که نه، د تقسیمولو نوم یې نه اخلي. ولې؟ ځکه چې تقسیم یې کړي نو بیا دی وایي چې دا شی به کم شي او هغه به یې والي او دی به یې والي او دغه به یې والي. ګوره جهالت ته بعض علاقې داسې شتې او زه یې نومونه نه علم، د علاقو نومونه اخیسته ښه نه دي، تاسو به یې پېژنئ چې په هغه علاقو کې اکثرو کورونو کې بوډۍ زنانه ناستې دغه واده شوي نه دي، یوه نه دوه نه درې څلور پکې په یو کور کې ناست. دا دې وروڼو نه دي واده کړي چې دوی د میراث قصه راته ونه کړي. دا دې پلار نه ده ورکړي چې سبا له بیا دوی د میراث جاښه جوړه نه کړي. کم زړه دی دا، کم اسلام دی، کم سړیتوب دی، کم ایمان دی. بیا موږ دا وایو یاره عذابونه دي او سختی دی او دا دی او دغه دی. دا خو الله ډېر صابر باچا دی، ډېر رحیم او کریم دی چې لا موږ له بیا هم لا نعمتونه راکوي او هغه رزق لږی وخورو. د دې ظلم ته وګوره دا بل کوم قوم کې دی. ځه دا بعد چې دا برید ته وراتاو کړي که نه وایي پښتنو په شان دینداري دا له په یو قوم کې هم نشتي چې دی زما مخکې دا خبرو کې زه دی پوه کړم چې شتي و بل قوم کې او که نه، او چې زه تاته ستا عیبونه وښیم. داسې وایه چې پښتنو کې دینداره خلک هم شتي، په پښتنو کې جاهل او بېدینه هم شتي. دا اوس عدل او انصاف والا خبره. خو داسې چې ټول پښتانه او د پښتنو د دیندارۍ په شان دینداري په چا کې نشتي، دا ته بیا غلو کړي که نه غلو نه ده. داسې تاسو بې خفه شئ چې یاره دا خو زمونږ څه صفت به کېدو، موږ به ورسره لکۍ زږېده اوس چې دی هغه دمغه قصه چې دی ختمه کړه. نه، حق ته به حق وایو، باطل ته به باطل وایو. دې جهالت ته وګوره. زنانه په کور کې ناسته ټول عمر، د هغې هغه حقوق د هغې نه اخیستی شوي صرف دې دپاره چې دا د میراث حق سبا راونه کړي، صرف دې دپاره چې دا واده شي نو بیا به د دې خاوند که دا میراث والي بیا به یې خاوند له ورکړي. نو که داسې دا د میراث غږ وکړي نو خو یوه ښځه ده چې سبا له مړه شي قصه بیا موږ ته پاتې ده. نو د کور نه ونوته چې واده شوي نه یو میراث دې غواړي که نه، او بیا هم دې وروڼو ته پاتې کېږي. خو چې کله دا واده شي نو دا به میراث غواړي، نو بیا خو به خاوند ته میلاویږي، نو بیا به پکې هغه ګوتې وایي په میراث کې. د دې د لاسه دومره لوی ظلم وشو. دلته دا دوه وروڼه دي، دوی منځ کې د میراث مسله ده، یو دی بل ته وایي دا میراث تقسیم کړه یا زما برخه ترې راکړه. نو دا بل غوسه شو، ورته یې وی که بیا رالی او بیا دې دا برخه غوښته فکل مالی فی رتاج الکعبه، نو زما ټول مال د کعبې دپاره شو. قسم یې وخوړو، یعنې زما دې قسم وي که ته بیا رالی او ما نه دې مال وغوښتو، میراث دې وغوښتو، زما ټول مال زه کوم ځای کې ورکړم؟ کعبه کې. کعبه کې مطلب دا دی چې ریتاج په اصل کې دروازې ته وایي په عربۍ کې، د کعبې د دروازې دپاره، یعنې په دروازه خلک ننوځي. کعبه کې به دا اوسه پورې دا خزانې سره زر دا مالونه پکې د پوخانه پراته دي. نو دوی چې به د خپل مال په کعبه ولګو. مطلب یې دا دی لنډ که څوک یې آسان مطلب حاصل دغه کول غواړي، معنی دا چې زه به خپل مال په څه ولګو؟ په کعبه. فیصله عمر رضی الله عنه راغی. عمر ورته وی ان الکعبة غنیة عن مالک، کعبه ستا د مال نه بیزاره ده، کعبې ته ستا د مال څه ضرورت دی
چې ته مال په کعبه لګې. کفر عن یمینک، دا خپل قسم چې دی دا مات کا او کفاره ورکه او د رور سره دې خبرې کوه او سره ورانه کړی په دې مسله کې. او بیا ورته دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. قسم نشي خوړی، منښت نشي کولی د الله په نافرمانۍ کې، او نه په رشتو پرې کولو کې، او نه منښت کېږي په هغه څه کې چې هغه ستا په ملکیت کې نه وي. یعنې سړی قسم خوري چې زما دې په الله قسمي چې زه به د خپل ورور سره خبرې نه کوم. بیا سوال کوي چې دا قسم به پوره کوم او که نه، دا خو نافرماني ده، قسم به ماتې. اته چې قسم مات کړي به څه کې؟ کفاره به ورکړي. ښه دا ماتولې لازم دي که مستحب دي؟ ولې لازم دي؟ ګناه ده. یو سړی وایي زما دې په الله قسمي که ما د مور پلار تپوس وکړو، لازم به ماتې او د مور پلار به تپوس کې او کفاره به ورکړي. منښته دغه شان منښته ده. یو سړي منښته وکړه چې زه به د پلانې کار کوم، چې معلومات چې کړو پلانې کار خو د ګناه دی، نو دی به کفاره ورکوي او دا منښته به نه پوره کوي. دغه شان منښته د حدیث کې دي چې په هغه شي کې به نه کوي چې هغه پردی مال دی. لکه اوس ته په لاره تېرېږي او د یو سړي ګډې بیزې دې ولیدې، مزېداري کور خوا کې ولاړې، او ته ووایې چې د الله دپاره دوه د دې نه زه قربانوم. بل ورته فتوا ورکوي دا خو اوس پوره کې، تا منښته کړې ده، د څه شي به پوره کې؟ منښته به پردي مال کې هغه نه کې. نو ګوره عمر رضی الله عنه ورته وویلې قسم مات که د رور سره دې خبرې کوه. په دې قصصو کې ورورولي نه ختموي، نه قسمونه خوري چې بیا به نه راځي، بیا به خبره نه کوي، نه. دغه شان د عمر رضی الله عنه فتوا د سجدې تلاوت په باره کې زموږ ټولو دپاره ډېره فایدهمنه ده. مسلې ټولې فایدهمنې دي، خو بعض هغه دي چې هغه سړي ته اکثر راپېښېږي. کله چې سړی تلاوت کوي نو قرآن کې یو څو ځایونو کې سجدې راځي. د دې ما نورو درسونو کې احکام بیان کړي چې دا سجده به څنګه لګې، دې دپاره اودس لازم دی او که نه، قبلې ته به لازم مخکې او که نه، سبب پکې وی سبب نه وي، دا ما به خپل ځای کې بیان کړي دي. امام بخاري او روایت راوړی دی چې ربیعه وی، ربیعه روایت دی، ربیعه ابن عبدالله، چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر خطبه کوله، په منبر باندې ولاړو، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. نو په منبر باندې تلاوت کو د سورة النحل. نو سورة النحل کې خو سجده ده. حتى إذا جاء السجدة، کله چې د سجدې ځای راغی، نزل فسجد وسجد الناس. نو دی راکوشو د منبر نه سجدې ولګول او خلکو هم سجده ولګول. حتى إذا كانت الجمعة القابلة، را رواني جمعې له بیا هغه ځای ووی، هغې کې سجده راله. چې کله د سجدې ځای راغی نو ویې یا ایها الناس، ای خلکو، انا نمر بالسجود، موږ چې کله تلاوت کوو نو په سجدو پکې تېرېږو. فمن سجد فقد اصاب، نو چې څوک سجده ولګوي نو ډېر ښه کار یې وکړو. ومن لم يسجد فلا اثم علیه، چې څوک سجده ونه لګوي نو ګناهګارېږي نه. دې نه مسله څه ثابته شوه؟ و چې څوک سجده ونه لګوي نو ګناهګارېږي نه. معنی دا شو چې سجده واجب نه ده، سجده تلاوت واجب نه، ځکه واجب بیا به ګناهګارېدی. ولم يسجد عمر رضی الله عنه، ربیعه وایي چې په دغه خطبه کې او دغې جمعې له عمر رضی الله عنه سجده ونه لګوله. تېر شوي جمعې له خو یې سجده کړې وه، دې جمعې له ونه کړه. ګوره د هغه دې فقه ته او پوهې ته خلک یې پوهه کړو، یو خو په وینا سره، بل تطبیقي ورته وښوه. د خلکو د پوه کولو یو طریقه ده چې خلکو ته خبره وکړي. لکه زه اوس تاسو ته وایم چې داسې کول پکار دي. یو طریقه ده چې یو سړي به مخکې یو کار وکړي، هغه دا کار وکړو، هغوی به مخکې
نو یو جمعه سجده ولګوله بلې جمعې له سجده ونه لګوله. نو د دې نه غټه مسله دا ثابته شوه چې سجدې تلاوت واجب نه ده. دویمه دا بس تعدی کی ذکر کوي څو مسلې پکې. دویمه ته دا مسله ثابته شوه چې سجده به اله د تلاوت چې کله ته قرآن اوري نو سجده د تلاوت به اله لګي چې کله قاری ولګي. قاری یعنی څوک چې قرآن وایي چې کله هغه سجده ولګوله خلک به ورسره سجده لګوي. بله مسله ورسره یاده کړئ، ګوره قرآن اورېده په دوه قسمه، یو ته استماع ویل کېږي یعنی په توجه سره اورېده ستا ورته غوږ دی، دې کې سجده لګول دي بیا. او که ته تېرېدې په یو ځای باندې یا یو ځای کې ودرې چا سره دې خبره اوسه کارو د قرآن تلاوت ته په غوږونو ولګېد وکې د سجدې ځای راغی نو ده خو ته غوږ نه دی ایښودی. دا مسله ورسره مې یاده کړي. بله دا مسله چې که چېرته خطیب چې د جمعې په ورځ خطبه کوي دی د منبر نه راکوشي او سجده ولګوي بیا وخیږي نو د ده خطبې کې څه خلل نه راځي. بله دا که منبر باندې ځای نه وي د سجدې لګولو نو کته راکوزېدی شي. بله مسله په خطبو کې په تقریرونو کې خلکو ته قرآن او حدیث بیانول پکار دي. دا مسله کوم ځای کې عمر رضی الله عنه سورة النحل ورغی دا دې خطبو ته زموږ ضرورت دی، دې تقریرونو ته دې درسونو ته زموږ ضرورت دی. دا دی لکه څنګه چې بعض زموږ هغه ملکونو کې قصه راوایي د لیلا او د مجنون قصه، او یا د بزرګانو قصې د دروغو، او یا خپلې کاروایانې بیانول، یا یو مسله دوی راغستې د هغې نه سرمن وباسي. نو د الله نه یره پکار ده د علماو او د مفتیانو د بیانونکو د ذمهواري ده چې خلکو ته څه بیان کړي؟ قرآن او حدیث بیان کړي. د عمر رضی الله عنه یو بله فتوا د هغه دا نه وه خوښه چې یو مسلمان دی د اهل کتابو د زنانو سره واده وکړي، او جایز دی که نه دی؟ یهودی سره او نصرانی سره واده جایز دی په اتفاق د امت. او څنګه به اتفاق نه وي؟ قرآن او حدیث کې دا مسله راغلې ده په شرط د دې چې زنانه زناکاره نه وي. دا خبره قرآن کې الله کړې ده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او هغه پاکې زنانه ستاسو لپاره حلالې دي چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، اهل کتاب ته مراد. خو د عمر رضی الله عنه یو بله فتوا وه. امام ابن جریر الطبري په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی دی چې حذیفه رضی الله عنه د یهودۍ ښځې سره واده کړی و. نو عمر رضی الله عنه ورته ولیکل وی خلي سبیلها، دا پرېږده ازاده کړه، یعنې د نکاح نه ازاده کړه. نو هغه ورته واپس ولیکل عمر رضی الله عنه ته وی تزعم انها حرام فوخلي سبیلها، ستا څه مطلب دی چې دا کار مې حرام کړی دی، ته ته حرام ښکاري؟ عمر رضی الله عنه ورته واپس ولیکل وی نه نه ما خو ته حرام نه دی ویلي. خو داسې نه چې ته دا ښځه بدکارې، بل د عمر رضی الله عنه دا یره وه چې دا خلک به د دې مسلمانانو د ښځو نه بې رغبته شي، نو زمونږ زنانه به په کورونو دقه شان پاتې شي او دغه طرف ته به خلک ورمات شي. نو دوه یرې دي، یو یره دا ده چې کیدی شي زنانه صحیح بدکارې، دویمه یره ځکه چې هغوی خو دې لحاظ نه کوي که نه، دویمه یره دا ده چې دا مسلمانان به د دې خپلو زنانو نه د خپلو جنکو نه به بې رغبته شي او توجه به هغه طرف ته لاړه شي. نو یو د هغه دا فتوا حرام یې ورته نه وي، خو څه یې ورته وي غوره نه ده، ښه یې نه ګڼله. نور خو حرام خو ورته هغه نه وي، ځکه حرام ورته نه شي ویلی. ولې ورته نه شي ویلی؟ الله حلال کړي. وګوره دا خبره یاده کړي، دا نه چې هر کار روایي یا حلالي ته وردانګې بس ورځې. یو کار حلالي کولی روایي جایزي، خو په بعضو ځایونو کې یا په بعضو اوقاتو کې د هغې نه کول غوره. مؤمن به هوښیاري
مؤمن به د عقل خاوني، یعنی چې څه وکړو او څه ووایي. د عمر رضی الله عنه یو قصه ده ناشنا، د یوې زنانه سره چې هغه زینه یې کړې وه او لیونۍ وه، او دا قصه امام ابو داود رحمه الله راوړې ده په صحیح سند سره د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. وی اوتي عمر رضی الله عنه بمجنونة قد زنت، یو پیر د عمر رضی الله عنه خواته یو لیونۍ زنانه راوستې شوه، هغې زنا کړې وه. فاستشار فيها اناسا، نو هغه د خلکو سره مشورې وکړې چې دې له سزا ورکړی شي او که نه دا رجم کړی شي او که نه. اخره کې هغه فیصله وکړه عمر رضی الله عنه، فامر بها عمر ان ترجم، عمر رضی الله عنه امر وکړي دا رجم کړي. نو بس دا زنانه دې خلکو روانه کړې و، دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه په طرف باندې تېرېدون، هغه وایي ما شأن هذه، د دې څه قصه؟ هغه ورته وایي مجنونة بني فلان زنت، دا د پلاني خاندان لیونۍ ده او زنا یې کړې ده. نو عمر وایي چې دا رجم کړي. هغه وایي نه مې رجم کوئ، واپس یې بوځئ. چې واپس یې بوځي بیا راغی په خپله په عمر رضی الله عنه پسې وایي یا امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه، امیر المؤمنین وایي تاسو پته نشي چې الله قلم د 3 قسمه خلکو نه اوچت کړی، د لیوني نه تر دې چې د لیونتوب ته ختم شي، اوده تر دې چې راپاسي، او ماشوم تر دې چې بالغ شي. هغه ورته دا خو ماته پته نو بیا دې ولې رجم کوي؟ نو عمر رضی الله عنه بیا خلکو ته یې مې رجم کوي. اوس دلته یو اشکال زړه ته راځي ډېر غټ، او هغه ده چې عمر رضی الله عنه ته دې مسلې پته و، نو بیا ولې دا فتوا ورکوله او بیا ولې دا امر کو؟ نه، او موږ اوله کې د عمر رضی الله عنه دومره صفت وکړو چې هغه الله دومره علم ورکړی او دومره ورکړ. نو دلته دا مسله یاده کوي. هره مسله کې لکه اوس ګوره که دا حدیث د ملحدینو په نظر ورغی یا د بېدینو چې د دین سره نه لګي، راشي وې لیونۍ هم وجني، دا د دوی دین دی او دا د دوی مذهب دی او دوی د مسلې باندې پوهه خو نه دي. کوم چې دینداره دی خو جاهل دی، د ده په زړه کې هم کشمکش پیدا شو چې دا خو لیونۍ ده، لیونۍ خو عقل کار نه کوي. نو څنګه عمر رضی الله عنه وایي چې دا رجم کوي؟ او لا مشورې پکې هم د خلکو سره وکړي. ځکه موږ بار بار وایو چې علم او دین دا به د علماو نه زده کړي، دا صرف د کتابونو قصه نه، ته صرف کتاب نیم ته پروت یا چېرته د خپلې مرضۍ مطابق دی او کس نیم بیان واوري او بس ګمان دي دی چې ما ټول علم په سینه کې را جمع کړی دی. مسله هغه دا ده چې دا کیدی نشي او دا د نه منلو خبره ده چې عمر رضی الله عنه دی داسې فتوا ورکړي چې یو زنانه لیونۍ دا رجم کړي. مسله دې زنانه کې هغه دا وه، داسې راځي د دې روایت په شرحه کې چې کانت تجن مره وتفیق اخرى، په دې باندې به د لیونتوب چپې راتلې، دې باندې به د لیونتوب چپې راتلې. نو عمر رضی الله عنه په دې مسله کې اجتهاد وکړو، دې ته ورسېدو چې دا کله نه کله لیونتوب د دې نه دا حد نشي لرې کولی، ځکه چې دې چې کله زنا کړې وه خو عقلي کار کو، دې چې کله زنا کړې ده عقلي کار کو، هغه وخت خو دا لیونۍ نه ده. نو ځکه هغه دا فتوا ورکړه. د علي رضی الله عنه بیا اوس بل اشکال دی چې علي رضی الله عنه بیا ولې منع کړه؟ یو خبره د عمر صحیح ده، نو علي ورته ویلي چې واپس یې که. نو ګوره حدیث کې دا راځي چې حدود به په شبهاتو سره ختمې، شبهه پکې راشي او خبره کې که نه حد ختمه. یعنی شریعت موږ ته دا ویلي دي چې یو سړي له د سزا ورکولو هغه کوشش مه کوه که چېرته څه ګنجایش پکې پیدا کېږي د دې حد خاتمولو، نو څه یې که ختم یې که. نو ځکه په شبهاتو سره حدود ختمیږي، شبهه راله چې کیدی شي، چې دا کیدی شي ټکی پکې راغی که نه، نو بیا به قاضي فیصله بدلوي. لکه اوس یو کس ونیوی شي یو کیس کې په دې یو مسله ثابتېږي
او د هغې په شریعت کې سزا شته هلته یو ټکی پکې راغی کیدی شي شبهه راغله دا داسې شي دا داسې شي دا داسې شي د ده دا ګمان او هغه اوس به دلته دا نه کوي چې ته به زر زر په قلم ولګي حد پې قایم نو کیدی شي چې دې دا زنا کړي او د دې عقل کار نه کوي نشي کېدی شبهه راغله که راغله نو چې شبهه راغله نو بیا یې ولې رجم کوئ اوس که دې د لیونتوب په وخت کې دا کار کړی او په دې حد قایم شي او الله ته پوښ وکړي ښه دې ښه روغه رمټه و دې دا کار کړی دی او علي رضوان وایي چې صوته مو عمر رضوان وایي صوته مو او الله ته پوښ وکړو چې دې له سزا ولې نه ورکوه نو جواب دا دی چې الله موږ ته پته نه وه شبهه پکې به منځ کې راغلی وه نو الله تا نه رانیسي خو کو دغه بل طرف ته ته دا فیصله وکړي چې نو حد په ډایرکټ قایم کړي بس قصه ختمه او دا په هغه ټیم کې لیونۍ وه نو بیا به الله له څه جواب ورکړي ځکه ګوره دین کې به عام خلک کشران طلاب علم چې لږ ډېر علم یې کړی دوی به د دین په غټو مسلو کې ګوتې نه وي ګورې زموږ پښتانه خو د مرتد فتوا او مړی کوي او مرداري کوي او دا خبیث او ټول ملکونه کافران کوي پلانې ټول ملک کافر دی باچایان ټول کافران او هغه دا زموږ سره علما درته نه یادوم دا زموږ د عوامو سره په جیب کې دا فتوې پرتې دي لرې کې ختم یې کړي دا خبیث لږ جذبات خپل په کنټرول کې ساته د دین سره زموږ د ټولو محبت دی خو دا نه چې یو سړی چغه ووایي او تا د خولې نه دې پشم روان یې وردانګي یو ځای کې که اواز وکړو چې ګستاخ رسول راغلی یا که یو ځای کې اواز وشو چې یاره قرآن سېزلی شوی یو پکې د عقل خاوند نه چې هغه ول دا وایي چې لږ صبر وکړئ سړي نه خو تپوس وکړو ګوره دا څه چل شوی دی کیدای شي لیونی کیدای شي چا یرولی زور زبردستي پې کړي کیدای شي ډېرې خبرې کیدای شي نه من ته چې یو غږ وکړو که نه او یو اواز دې وکړو نو موږ ګوره په دین مینو خو دین پېژنو نه ګوره دا صحیح خبره موږ په دین مینو او دا صحیح خبره موږ په دین ځان قربانو خو مشکل څه دی پوهېږو دا خبره ما ورځ دی یو عالم نه اورېدلې زموږ ملګری و ما ورته د بل کس صفت وکړو ما دا پلانې عقیده کې ښه سلفي دی یعنې قرآن او حدیث باندې ښه مضبوط دی ماشاءالله ما ته دې کې شک نشته چې ښه مضبوط سلفي دی خو ګوره سلفیت پېژني نه خبرې سره ما وخندلو او حقیقت یې وي دی ښه ټیټ سلفي دی خو سلفیت پېژني نه نو موږ ښه ټیټ مسلمانان یو مشکل څه دی پوهېږو نو اسلام نه پېژني اسلام څه وایي څه نه وایي دې نه موږ نه یو خبر نو دا خبرې د جذباتو نه دي و دې کې یو سړی را ګرم شوی وی بوځئ دا زناکاره قایم کوي حدود د الله لږ صبر وکړه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وصیت کړی دی چې حدودو په مسله کې کله شبهات راشي او شبهه راشي نو بیا حد ختموئ دی اوس په دې مسله پوه نه دي او دې کې دننه څه جوړ کېدی شي او څه نه هغه ما تاسو ته وضاحت وکړو چې قیامت په ورځ پې الله موږ رانیویم شي نو دا د عمر رضی الله عنه قصه وه دغه زنانه سره دغه شان د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته او امام عبدالرزاق راوړی دی په خپل مصنف کې په صحیح سند سره د غوږ کوله وکئ انس بن مالک رضی الله عنه وی رآني عمر بن الخطاب رضی الله عنه وانا اصلي عند قبر ما یو پیر د قبر په خوا کې مونځ کوو عمر ولیده انس د قبر خوا کې مونځ کوو چا ولیدو عمر ولید رضي الله عنه فجعل يقول القبر القبر
شروع وکړه چې القبر قبر دی فحسبته یقول القمر او زما په غوږونو القمر ولګېد قمر څه ته وایي سپوږمۍ ته هغه څه القبر او د په غوږونو ولګېدو القمر نو ما چې دی ما ته وایي القمر القمر سپوږمۍ نو په دې مانځه کې مې سر اوچت کړ سپوږمۍ ته مې وکتل چې کېدای شي د سپوږمۍ متعلق څه مسله چې عمر رضی الله عنه دومره په تاکید سره وایي وی چې کله ما دا سر داسې بره کوي راته وی چې انما اقول القبر لا تصلي الیه زه راته وایم قبر دی قبر سره مونځ مه کوه ښه ډېره ګټه مسله ثابته شوه چې موږ هغه بار بار بیان کړی چې د قبرونو خوا کې به مونځ نه کړي وجه څه ده نو خو صحیح شو قدام دقه مسله ده ولې شرک ته لار کولاویږي داسې به ووایو شرک ورته نه وایو او کیدای شي یو سړی شرک کوي لکه اوس یو سړی لګیا دی د قبر والا دپاره مونځ کوي او ده ته مونځ کوي او ده ته سجدې لګي دا خو کفر دی ښه داسې خلک ډېر شته زموږ په ملکونو کې چې هغه د بزرګانو د دربارونو له چې ځي نو دا مونځ د الله دپاره کوي خو د بزرګ د دربار کې کوي د قبر خوا کې ولاړ نن صحیح ده دی به مونږ ته ووایي چې ما خو د الله دپاره کوم نن دی دلته راغی د دې بزرګ خوا کې ودرېدو صرف د بزرګ خوا کې ودرېدو دا ځای برکتي دی مونځ پکې قبلېږي سبا له به یو بله دروازه کولی شي بیا یو بله نو بیا به شارټ کټ لار دا پیدا کړي چې دې بزرګ ته لږه وکړه نو ځکه شریعت موږ د دې نه منع کړي وو نو هغه جومات کې به مونځ نه کوې چې قبر پکې دننه وي دا مسله یاده کړئ دا زموږ دپاره فایدهمنه مسله شوه نور ځایونو کې موږ بیان کړی خو دلته د عمر رضی الله عنه په دې سیرت کې هم راغله د عمر رضی الله عنه یو بله طریقه وه چې هغه به کله د خپلو ملګرو سره مجلس کې ناست و که نه نو کله ناکله د یو مسلې تپوس به یې هسې وکړو لکه یو آیت مې رامخې ته کوي دې آیت باره کې تاسو څه وایئ زه یم ارمان چې زموږ په مجالسو کې لږې ډېرې خبرې داسې کېدې لږې ډېرې ټول مجالس موږ په دنیا کې تیر کو دلته خو دا مسافر چې کښېني نو د دوی خو بسم الله چې کومه ده موږ چې بسم الله وایو د دوی بسم الله هغه د مزدورۍ په خبره شروع کړي او ختمېږي د مزدورۍ په خبره منځ کې پکې غیبتونه راشي کنځلې ګډې وړې خبرې یا ګناه کې واقع شي یا په پالتو خبرو کې چې نه ورته دنیا ګټه شتي نه د دین او دین پکې د سره تذکره ونه شي په مجالسو کې د دین تذکره کول ستاسو څه مطلب دی چې هر مجلس کې به عالم ناست او دین به بیانوي څه مطلب د مجالسو کې دین تذکره خپل وکړي یو کس پکې نصیحت وکړي لکه اوس دنیا باس روان دی ډېر دلته دغه باسي ریال نسو جوړي مستقبل ډېر پکې د مستقبل باس ډېر چیړي او ته چا سره کار لځي او هغه چا سره ځي او څومره دې وګټلی او تجارت دې کوم ځای کېده او څنګه به څوک راولي او ورور راولي او بل تره راولي بل ماما راولي ته پته ده که دغه کیسه ټوله راولي او یو پکې منځ کې دا وایي چې الله بندګانو صحیح د دنیا غم به کوو خو د دین ته هم داسې لږه توجه ورکوئ دې ته وایي تذکره د دین تذکره دي دا مطلب دی چې هر مجلس به ته عالم د کوم ځای را پیدا کوي تا درس کوي او نه هر وخت داسې کېدی شي هسې ملګرو ته دا ووایي دا نصیحت هم بعضو ته یو غټه خبره ښکاري نصیحت هسې ملګرو ته دا وایي چې دا دومره خبرې مو وکړې الله پکې یاد کړي یا په رسول وسلم باندې درود ووایي نو مجلس دې مو شو او د دین تذکره پکې مو شوه بیا د دې نه فایدهمند دا دی که چېرته دیني مسله پکې وڅېړلی شي د ډېرو خلکو په علم کې به اضافه راشي
دا طریقه کوي. لکه تاسو دلته مسلې زده کړې، دیرې ته لاړې، ډوډۍ ته ناست وې، هسې چای مسکو، ګپ شپ هم لګو او ملګرو ته مو وویل چې وروڼو یو 2 منټه پرې لږې خو ګوره د دین دا مسله داسې ده، څومره ثواب دې وګټو او څومره فایده وشوه دې ناستو خلکو ته. بیا به یې دوی نورو ته بیان کړي، کور کې به یې ووایي، بچو ته به یې وښایي او دا سلسله مخې ته روانه شوه. ستا د یو منټ 2 خبرې د لاسه، اوږده خبره هم نه وه، خو تا یو مسله زده کړه او بل مسلمان ته دې وکړو. نو امام بخاري یو روایت راوړی دی د عبید بن عمیر نه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر صحابه کرامو سره مجلس کې ناست و، نو هغوی ته یې وویل دا یو آیت دی سوره بقره کې ایود احدکم ان تکون له جنه، آیا ستاسو کې یو سړی دا خوښوي چې د ده دې باغ او پای کې دې ونې او پای کې دې انګوري او پای کې دې اوبه وله ذریة ضعفاء او د ده ماشومانان بچي وړه وړه، تفسیر کې مونږ دې باندې ډېره خبره کړې، او بیا دې کې یو طوفاني هوا راشي، اور راشي او د ده دا فصل ټول څه شي، هغه باغونه ختم شي. کېدای شي تاسو ذهن ته لږ لږ راځي دا خبره. نو وایي هسې دا آیت د چا باره کې نازل شوی دی؟ لکه الله د دې خبرې نه د الله څه مطلب دی؟ نو هغه وایي الله اعلم. دې سره عمر رضی الله عنه سمه غوسه شو، وی قولوا نعلم او لا نعلم، یا وایي راځي پته درته یا وایي پته نشته، دا خو موږ ټول ته پته دی چې الله ته پته دی. یو نیم سره شارټ کټ تا نه په دې ځان خلاص کړي که نه، ته یې تپوس وکړه الله اعلم، یاره الله ته پته، دا خو موږ ته پته دی چې الله ته پته، خو تا ته پته شته که نشته؟ نو دې کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ناست. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما باره کې موږ دا خبره ذکر کړې تاسو چې الله ورله ډېره پوهه ورکړې وه او کشر هلک و، خو د مشرانو سره به کېناستو. تر دې چې د عمر رضی الله عنه په مجلس کې به اکثر هغه صحابه کرام کېناستو چې هغه به عام صحابه کرام نه وو، کوم چې بدر کې شریک شوي یا مشران، هغه مشرانو منځ کې به دی کېناستو. او زموږ داسې کشرانو ته ضرورت دی چې هغه د مشرانو په مجالسو کې کښېني. نن سبا د اوس پرېږده موږ په کشرانو زور نه کوو چې ته راسه مشرانو، لکه مشرانو نه پکې کشران جوړ شوي دي. نو ده ته ووایي عبدالله بن عباس ورته ووایي وی فی نفسی منها شی، ما په زړه کې یو خبره شتي. نو عمر ورته وویل واره ووایه او ځان کمزوری مه ګڼه چې ستا عمر کم دی او وړکي. نو هغه ورته وویل عبدالله بن عباس ورته وویل دا الله یو مثال بیان کړی دی د یو عمل دپاره. هغه ورته ویل څنګه د عمل دپاره؟ وی دا یو سړی دی چې مالداره دی او دینداري کوي، ښه دی برابر دی. د عمر په آخرنۍ برخه کې په ده باندې شیطان مسلط شو او هغه ګناهونو کې ونښتو او هغه اعمال او آخره خاتمه او هر څه تباه او برباد شو. نو کوم ځای کې چې ده ته ضرورت راغی په هغه ځای کې دی څه شو؟ وښویېدو. لکه ګوره ستا سره باغ دی، ستا جیداد دی او ته ځوانۍ کې، اوس دې ټایم کې صحیح ته دې فایده لې، خو دومره ضرورت ورته نشتی. خو چې کله ستا بچي وشي، بیا بچي دي واړه دي او ته بوډا شوې، سړی بوډا دی بچي څه دي واړه، دې ټایم کې به د څومره ضرورت وي، څومره به دې جیداد ته خوشحاله او هغه هر څه ته الله والي او دې مرګ ته نږدې دی. دغه شان د هغه سړي حال دی چې په نیکو اعمالو کې نښتی دی کوي، خو د مرګ ته نږدې بد اعمال یې شروع کړو چې کله ضرورت راغی دې خبرې ته چې دی د ایمان سره دنیا نه لاړ شي، هغه اعمال او هر څه تباه او برباد شو. مقصد د خبرې دا و چې د عمر رضی الله عنه یو طریقه څه وه، مجلس کې به د مسلې تپوس کوو د ملګرو نه. د عمر رضی الله عنه د فتوو د علم باره کې چې خبره کېږي، د هغې یو مشهوره وینا لازم ذکر کېږي د هغه چا په باره کې چې چا حج نه دی کړی یا حج نه کوي. امام بیهقي دا روایت راوړی دی، عبدالرحمن
ابن غنم نه هغه ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره اورېدلې ده ليمت يهوديا او نصرانيا رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله دا کم سړي چې وسی او مکې ته او مشاعرو ته رسېدی شي طاقت یې لاره کې ورته څه مشکل نه جوړېږي او دی بیا هم حج نه کوي نو که دی یهودي مري او که دی نصراني مري یو شی دی دومره سخته خبره یې وکړه دلته زما په زړه کې دا خبره ده او ما ډېرو خلکو ته بیان کړې م ده چې کله د دین دا خبره راشي که نه د دین هسې زموږ نه وار پار خطا شي ټول بیا په مال هم یېرېږو بیا په بدن هم یېرېږو بیا خوب هم راځي بیا ستړي کېږو هم د دې دنیا دپاره چې موږ کومې منډې ووو که نه ته دې ګرمۍ ته وګوره دا اوس چې کومه ده او په دې کې په دغه ماسپښین کې یو سړی لګیایي او دا نور پې لګي دی ښه چرته کې لګیا ښه برابر ته به ورته ووایي چې لکه لږه ګزاره وکړه بدن ته به یې نقصان ورځي مړه خوا بدن ته څه نقصان در کې راوړي خو دې سړي ته بیا ووایي چې 10 منټه ته دې مانځه له راشه یا یو 20 منټه 40 منټه راشه د الله دین به مې زده کړي او د الله په کور کې به کښېن بیا ته د ده عذرونو ته غوږ شه او شماروی چې څو عذرونه به یې دي د حج دا مسله چې کله راشي زمونږ که نه د حج مسله نو دومره عذرونه به مونږ شروع کړو یاره کړی به مو وی خو هغه دلته دیسي او کړی به مو وی خو هغه دیسي او کړی به مو وی هغه دیسي کړی به مو دیسي نو زه د اکثر دې کسانو ته یم زه یم چې یو سړی په سعودي کې یو حج کول غواړي موږ به د سعودي مثال ورکړو چې کوم کسان دلته دي دا هغوی او دا مثال د هر چا دپاره دی کوم چې بهر ملکونو کې دي کوم چې خپل ملک کې دي هغوی هم داسې کولی شي اوس دلته قانوني په 15 کاله کې ته یو حج کولی شي او دا قانون دوی دې لپاره یې ښودلی چې هر چا ته موقع میلاو شي چې ټول نه ارزان پیکیج پکې ایلی ارزان حج کې هغه به 15 ریاله څلور ورځې معنی 6,000 پورې او تا ته ټیم څومره دی په کال کې 1,000 ریاله نه شي ښودی کال کې به 1,000 ریاله داسې سیټ ته کښېنه دي چې په دې به زه یو حج وکړم 1,000 ریاله میاشت دا موږ نشو سیټ ته کولی خو چې کله دغه ورځې راشي یاره بس هغه جو حکومت دومره ګرانه کړې ده هېڅ نه ده ګرانه کله حکومت ګرانه کړې ده 15,000 شپږ کې تاله ګاډی هم در کوي تا بوزي راولي هم تاله خوراک هم در کوي تاله هر څه در کوي یو حج دی دا 15,000 د څو پیرې لګولي دي بلکې ډېرې لګولي په کور یې څومره لګولي په بچو یې څومره لګولي په ځوان یې څومره لګولي هغه زیاتي ده ته وایم د حاجت نه زیاتي ده څومره لګولي خو چې کله د الله د عبادت خبره راله نو اوس د ده عذرونه ګوره بیا به دی کله وایي حکومت ظلم کوي کله به وایي چې روان کال له به وکړو او کله بل کال او کله بل کال اصل کوتاهي هغه زمونږ ده که یو سړی غواړي د زړه نه یو کار کول که نه الله رب العزت ته هم لار ورته اسانوي اخرنۍ خبره به ذکر کو د عمر رضی الله عنه د علم تذکره کېږي عمر رضی الله عنه الله داسې علم ورکړی چې په هر څه باندې پوه یعنی هر فن باندې پوه او که تفسیر له راځي هغه الله علم ورکړی او که حدیثونو له راځي خو بیا خصوصا د فیصلو علم ول الله ورکړی او دا ډېر ګران علم دی لکه ګوره کله سړي ته زموږ خو پکې څه نه څه تجربه شتي کله سړي ته مسله معلومه وي چې یاره که داسې وشي داسې وشي داسې وشي نو دا داسې ده دا سړي ته ښه ټیټ یادې خو چې 2 کسان درپسې راشي که نه او د هغوی منځ کې مسله وي اوس دلته دا تطبیقول دا ډېر ګران کار دی ځکه چې په خبرې سره خبره ده بیا کېدی شي داسې او کېدی شي داسې بیا ګواهان بیا قسم بیا داسې بیا دغه کېدی شي دروغجنې کېدی شي رښتینې دا ډېر ګران علم دی او ډېر ګران کار دی ځکه د دین ډېرو مشرانو به د فیصلو ته او قاضي جوړېدو ته دې ته به یې غاړه نه ایښوده
دې سوال خو به د الله تپوس کړي. نو ځکه ډېر د سوچ سمجھ نه بعد یو سړی دا کار کولی شي. عمر رضی الله عنه الله رب العزت د قضا د علم ورکړی او موږ دغه فیصلې زه نه ذکر کوم نور، صرف د هغه یو رساله یو پیغام هغه ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته لیکلی و. صرف دا پیغام واورئ او د هغې نه سړي ته اندازه لګي چې دله الله څنګه علم ورکړی. علماو د دغې شرحې کړي د دې پیغام او بیانوي یې په درسونو کې او په کتابونو کې. ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته عمر بن خطاب دا خط لیکلی و. اما بعد، خبره وی دا ده چې فیصلې کول وتوی اما بعد خبره دا ده چې دا فیصلې کول دا یو فریضه ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. خو دا خبره یاده که چې کله خلک ستا خواله راځي او ستا مجلس ته راځي او تا سره کینی، نو په دې ځان پوه که داسې نه چې مالدار ستا نه ډېره تمه ساتي او داسې نه چې کمزور او غریب تا نه ناامیده شي. دا ډېره جوړه خبره ځان که په سړی په دې باندې یو هفتري ګیم پې خبرې کولی شي. ابو موسی وی داسې نه چې مالداره تا نه تمه ساتي غریب دې نه ناامیده شي. مالدار د هغه چا نه تمه ساتي چې څوک مالدارو له توجه ډېره ورکوي. هغه ته پته ده که دا فیصله دې پلاني له ورله خواصي مالدارو ته چمچې هم لګوي، کیني پاسي هم هر څه کوي، نو به دې به تمه ساتي. او هغه سړی چې د حق او د عدل او د انصاف فیصلې نشي کولی، غریب د هغه نه ناامیده دی. چېرې ده خو هله څه ووایم نو ولې لکه دی خو بس دغې ته ګوري نه چې څوک زورور دی د هغه په حق کې فیصله کوي. او د افسوس سره وایم نور خلک خو پرېږده زموږ په علاقو ملکونو کې چې کومه دیني طبقه ده په هغو کې دا قسمه خلک ډېر شي دي، ډېر شي دي چې کله مسله راله او په هغې کې خان او ملک ناسي او مسله راله او په هغې کې جیداد والا ناسي، نو بیا د ده فیصله بدلېږي. او چې کله خبره د غریب راشي نو بیا د ده خبره بدلېږي. دا یو نصیحت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ابو موسی اشعري ته په هغه پیغام کې کړی و. بله ورته دا خبره کړې وه چې څوک کوم دعوه کوي هغه به ګواه کوي. او دا خو رسول صلی الله دا خبره ذکر کړې حدیث کې چې څوک کوم دعوه کوي دی به ګواه راولي، دی به دلیل ښیي، او چې څوک منکر شي نو هغه به قسم خوري. دویمه ورته دا خبره وکړه، دا ډېره اهمه ده، وی صلح کول د مسلمانانو په منځ کې روا ده، خو یاده که هغه صلح به چاله نه کې چې حرام حلال کی او حلال حرام کی. او ما ولي وی چې دا ډېره ضروري ده. زموږ په دې ملکونو کې اکثر دا جرګې چې کېږي د پښتنو ده، دا اوس شرعي فیصلې خو نه، خو جرګۍ جوړ جاړی راولي، مشران کینی، مخوریز خلک کی. په دې کې ګوره داسې هم کېږي چې دوی په یو خبره باندې اتفاق وکړي او بلکې په یو باندې ظلم وي، یا دوی په یو خبره اتفاق وکړي او خبره په شریعت کې روا نه وي ګورئ، یا دوی په یو خبره اتفاق وکړي او شریعت کې دوی داسې به نه کوي او شریعت کې کار روایي، نو صلح ډېر ښه کار دی. خو هغه صلح نه چې حلال حراموي او حرام حلالوي، دې ته ډېره توجه پکار ده. چې بعض کسان چې څنګه کینی چېرې دوو کسانو مسله ده، بل ډایرکټ به خبره وکړي زه ته ورته نور دومره پرېږده ځه، او د هغه بیخ بنیاد په دې مسله کې د اصل نه وتی دی، او دا یار کېناستو اوس هغه ته وایي زه خیر دی مشر دی، ته ورته لږه نوره دومره پرېږده ځه. لکه نو ته خو اول خبرې ته وګوره، نو وایي زه جوړ جاړی، نو جوړ جاړي که خو د نه سرمن ووته
چې دې بل طرف ته هم لږ وګوره که نه جوړ جاړی داسې کېږي چې تا یو طرف را ټینګ کړی دی او ته ورته به ته خیر دی او ته خیر دی او ته خیر دی دې بل ته هم خبره وکړه ده ته هم ووایه ستا مسله څه ده ستا قیصه څه ده نو صلح جایز ده خو داسې صلح نه چې په خلکو باندې ظلم وشي پکې حلال پکې حرام شي او حرام پکې حلال شي یو خبره ورته دا ذکر کړې وه دا ډېره فایدهمنه زموږ ټولو دپاره وی ابو موسی یو خبره یاده کړه که نن ته یو فیصله وکړې که نه نن او سبا له تا ته پته ولګي چې دغه فیصله ستا غلطه وه نو ګوره واپس کېدو کې چېرته شرم او حیا ونه کړې ښه صفا خلکو ته ووایه چې زه په دې مسله پوه شوی نه وم زه پکې خطا شوی وم صحیح مسله صحیح فیصله هغه دا ده ډېر داسې شتي پکې مولیان چې هغوی دا خبره چاته کولی نه شي چې زه په دې مسله مخکې پوه نم خو ته پته زما مسله غلطه وه ولې خلک به څه وایي اوس دا خبره دلته یاده که موږ سره دوه خبرې دي خلک به څه وایي یو دا ټکی دی دویم قیامت په ورځ به دې الله رانیسي کوم یو ډېره ګټه ده الله به دې رانیسي او خلک به څه وایي که ته د هوښیارو خلکو په معاشره کې اوسېږي او چې هغوی څه نه څه علم ورسره وي نو د هغوی په نیز به ستا قدر او مقام ښه ډېر شي چې وګوره زمونږ عالم د الله نه دومره یریدونکی دی چې پرون یې فیصله کړې وه بهی کې خطا شوی و نن یې ښه صفا ووایي چې زه په هغه مسله کې خطا وم نو دا د هغه په دې کې نورې خبرې هم ډېرې زیاتې ورته کړې وې خو په دغه باندې به اکتفا وکړو عمر رضی الله عنه د علم تذکره او د هغه د بعضو فتوو تذکره دا جاری دی انشاءالله روان بیان کې به هم په دې باندې یو څو نورې نمونې هم ذکر کوو الله رب العزت دې زموږ ملاقاتونه په جنة الفردوس کې دغه نیکانو خلکو سره وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد